دا ګور پیونه درې میدان اجازه کیږي او ماشاءالله چې پاره نه سکے درجه سوپر کرکټ بهیر او د والیبال بهیر موږ ژوندی ساتل دا چې د بټکوټ خلک غریب دي د ورزش په برخه کې ښه لوبغاړي موږ لرو د کرکټ مینوال هم ډېر لرو د والیبال هم ډېر لرو زه خپله دا 15 کاله عمر لرم خو دا ټورنمنټ چیرځای کې زه په مخ کې چوکۍ کې ناست یم نو د دې دپاره غواړم چې موږ سره اسلامي امارت هم په د کرکټ په برخه کې هم د فوټبال په برخه کې هم د والیبال په برخه کې چې څه د ورزش لوبې چې موږ سره پکې همکاري وکړي زموږ د بټکوټ خلک غریب دي دا دومره مفید دي د ځوانانو لپاره چې یو خو دا چې د نشو نه سره په خلاصېږي د بې ځایه ګرځېدو نه سره په خلاصېږي بل بدن ته هم پیاده رسوي بدن ته هم زیاته ګټه رسوي نو ورزش ښه لوبې دي هر یوه لوبه چې د ورزش شي مطلب د نشو نه هم پکې ځوانان بچ کېږي دا غلطه ډېرې لوبډلې ولوبېدې ما مخکې په سر کې وویله چې 22 لوبډلې پکې وي د هغې د جملې نه 2 لوبډلو اوس فاینل ته لار پیدا کړې ده چې یو یې بټیکوټ منتخبه لوبډله ده او بل یې رودات کوزه کلا دغه 2 لوبډلې دي چې فاینل ته لار پیدا کړي د تورنمنټ مالی لګښت یا سپانسر خو زموږ د لوبغاړو د کور ودانې هغوی هم کړی دی او د بازار شورا را سره پکې پوره داخله ده هغوی را سره ډېره همکاري کړې ده کور یې ودان د تورنمنټ اتلې لوبډلې ته مو هغه ګلان او داسې نورې جوایز چې ځانګړي جایزې په نظر کې ورته نیولي دي پکولونه د شخص دپاره پګړۍ د مشرانو دپاره او ګلان او نور کپونه چې د پروګرام په اخره کې به ورکول کېږي دغه ټورنمنټ تقریبا 15-14 ورځې مخکې دغلته د بټیکوټ په دې میدان کې شروع شوی و چې نن د فاینل لوبه وه فاینل لوبه د بټیکوټ او د روداتو د کوزي کلا ترمنځ وه چې ډېره ښایسته لوبه وشوه ډېر زیات سیلبین راغلي وو ټولو سیلبینو ته نه انشاءالله چې خوند واخیسته او ښه لوبه وه انشاءالله د ټولو به تنده ماته شوي د لوبې او دغه لوبه اخر کې په مساوي توګه اعلان شول او ګټه یې د کوزي کلا ټیم ته ورکړې ده غوښتنې خو موږ ډېرې لرو خو موږ خپله داسې یو سټنډرډ میدان نه لرو تاسې ښه وینئ او د مسؤلینو نه همدا غوښتنه ده چې موږ ته سټنډرډ میدانونه برابر کړي او د لوبغاړي تشویق
تقریبا 4-5 کاله کېږي چې دغلته د والیبال ټورنمنټ نه وشوی او لومړی ځل دی چې د والیبال ټورنمنټ دغلته وشولو. دغه د ځوانانو همغږي ده او د ځوانانو اتفاق او اتحاد دی. الحمدلله په عموم کې اوس دغلته د کرکټ ټورنمنټ روان دی. په ورزش کې د ځوانانو د نشهیي توکو د مخنیوي دپاره په هغې کې مې یو موټرسایکل د اتلې لوبډلې دپاره په جایزه کې نیولی دی او د دویمه لوبډله چې راځي هغې دپاره مې یو سایکل په نظر کې نیولی. نو انشاءالله موږ د بټي کوټ هغه ځوانان هغه ورزشکاران ټول انشاءالله په اتفاق او په اتحاد لګیو او خپل ولس ته خدمت کوو. والیبال په برخه کې تر اوسه پورې هیڅ قسم همکاري نه چا کړې، نه کم ټورنمنټ، نه کم بال، نه کم جال. زموږ د ننګرهار د اولمپیک ورزش د امریت لخوا غوښتنه دا ده چې موږ له دغسې نن چې تاسې دا څومره امکانات ګورئ دا موږ شخصي برابر کړي. موږ هیڅ چا موږ سره په دې برخه کې هیڅ قسم کومک نه دی کړی. نو غوښتنه هم له دوی څخه دغه ده چې بټي کوټ ولسوالۍ د ټیم دپاره خاص توجه وکړي. تاسې ولیدل چې تر سیمي فاینل پورې دوی په خپل وجود باندې 15-16 د ولسوالیو ټیمونه مات کړي وو، تر دې ځایه ځان رسولی وو. موږ د میدان دپاره رسمي یا دولتي ځای یا شخصي ځای اوس هم نه لرو. هغلته یو بارګین دی، هغه هم که دی نیولی دی په کرایه باندې م نیولی دی، یو چا راکړی دی. یعنې موږ د میدان هیڅ یو په بټي کوټ ولسوالۍ کې د ځای نه لرو د میدان دپاره چې موږ پکې والیبال ترسره کړو. نو د حکومت نه هم د اولمپیک نه هم بیا دا غوښتنه کوو چې موږ له میدانونه برابر کړي. زموږ مختلفې کاریاګانې د کې داسې لوبغاړي شته چې ورک دي، که لږ کار پرې وشي نو آینده وخت کې شاید تر ډېر لوړو مقاماتو ورسیږي.会往，看看。